اوس خبره دا د عزیزانو زکات چا ته ورکول. اوله خبره دا ده که ته چاته زکات ورکوې په زړه کې نیت وکړه، که د ګفټ په نیت ورکوې په نامه ورکوې، که د یو تحفې په نامه ورکوې، د اختر په نامه، چې په هر نامه یې ورکوې چې راځه وروره یو کپړې به در واخلم اختر را روان دی، نور په زړه کې د زکات نیت کړی دی. شرط دا دی چې سړی غریب دی، 90,000 روپۍ نه لري، 50 لري، 80 لري، 80 لري، 80 لري، پروا نه لري، بیا هم غریب دی، ته 1,000 روپۍ په زکات کې ورکولی شي، هیڅ مشکل نه دی. زموږ خلک قلایده پسې ګرځي وایي یاره دا موټرسایکل لري، دا رکشه لري. که موټرسایکل لري که رکشه لري خدای دې وکړي چې 10 رکشې لري، د خرڅېدو نه دي، د کور د ګزارې دپاره دی، هیڅ پروا نه لري. که د ده ګزاره نه پکېدله بیا زکات ورکولی شي. اوس خبره دا ده عزیزانو، وخوندو ته زکات ورکولی شي په هر حال کې. شرط دا دی چې دا خور ستا سره د بابا په جایداد شریک نه وي. که بیش سوی و خور ته خپل حق رسېدلی اوس غریبه وله، بیا بالکل ورور اول حق دا دی چې دی به دا روپۍ چاته ورکوي، و خپلې خور ته به ورکوي، و خپل ورور ته به ورکوي، و خپل وراره ته به ورکوي، و خپلې خورځې ته به ورکوي. اول حق د دی دی. یا راولاړ څه اکا ته ورکه، یا یې د اکا چې خور عمه بلل کېږي هغه ته ورکه، یا یې ماما ته ورکه، یا یې خاله ته ورکه، یا مطلب خورئی ته ورکه، یا یې د اکا و زوی ته ورکه، و هر چاته چې دا ما در وښول زکات جایزه دی. شرط دا دی چې هغه به غریب وي. غریب دا معنا چې 90,000 روپۍ به نه لري، که 80,000 روپۍ درلودې بیا ورته جایزه ده، وایه که پروا نه لري زکات. اوس یو سړی وایي چې یاره زه راولاړ شم زما یو ورور غریب دی، مثلا واده یې باندې واده یې نه کېږي، زه 10 لک روپۍ پر یو ځای ورکولی شم؟ او بالکل یې ورکولی شم، هېڅ پروا نه لري. په یوه واره بې غني کې دی به د دې غربت د لینده ووځي. زموږ یو ملګری دی دا اوس ناس مومي، دا هغه یو غریب سړی دی، هغه د ګردو مردو مسله یې وله، نو هغه ډایلیسیس و، د ګردې هغه ټرانسپلانټ یې بولي څنګه دا ول 6 لک روپۍ ورکولی شم؟ مال بالکل یې ورکړه، خامخا یې ورکړه. الله رب العزت ډېر عظیم ذات دی، د چا کور آباد کا، که پر پدې که په سل دی، الله به ستا کور چې دی هغه آبادوي، پروا نه لري. صحیح سلو د خلکو خبرې بیا نور ځان ته سړی پریشانه کړي. نو هغه زوی لري او ځوان دی، پلانې وروره زوی ځوان، زه به یو تورې دی وشم، موږ تی په جازو کې سفرونه کوو، خو نه ستړیا سته، نو ستماني سته، یو شی نسته، بیا ولې مسافرانه لمونځ کوو؟ که یو سړی وایي یاره زه خو نه یم ستړی، زه نه یم ستومانه، حکم د الله دی، که ستړی که ستومانه یې، که نه یې، که وسه یې، ته به لمونځ مسافرانه کوې. شرط دا دی د سفر مقدار تلې. دلته هم یو سړی چې دی هغه مقدار یې معلوم دی چې 90,000 روپۍ، نن ورځ خبره درته کوم، چې 90,000 روپۍ لري هغه مالداره بلل کېږي، چې 90,000 نه ولري هغه غریب بلل کېږي. چې 90,000 درلودې هغه به چاته زکات ورکوي، که 90,000 نه درلودې و ده ته زکات ورکولی شي، هېڅ مشکل په دې کې شته نه. بیا بله خبره دا د خپل میره نه، د میرې ته هم سړی زکات ورکولی شي. بابا ته نه شي ورکولی، ادې ته نه شي ورکولی، نیکه ته نه شي ورکولی، انا ته نه شي ورکولی، زوی ته نه شي ورکولی، لمسي ته نه شي ورکولی، کړوسي ته نه شي ورکولی. صحیح سلو دا دې ته نه ورکول کېږي، لیکن میرې ته بیا ورکول کېږي، میرې ته زکات ورکول کېږي. شرط دا دی چې هغه غریب وي. و خسر ته ورکولی شي زکات، و خواښې ته ورکولی شي زکات. شرط دا دی چې غریبان یې. دا هغه رقم یو سړی چې دی هغه مطلب بابا واده مالدار دی، بابا روپۍ ډېرې لري، زوی غریب دی، شی نه لري، چې څه دی هغه د بابا دی، و دغه هلک ته هم زکات ورکولی شي. څوک دا خبره نه شي کوی د دې پلار ډېر مالداره دی، د ده پلار ته نه کتل کېږي، و ده ته کتل کېږي. که دی مالداره دی پلار یې غریب دی، و پلار ته ورکولی شي، او که پلار مالداره دی زوی یې غریب دی، و زوی ته ورکولی شي. او بله خبره دا ده که چیرې یو سړی چې دی هغه مالداره دی، کوروالا یې غریبه ده، عام طور خو دغه دنیا د کوروالا نه وي، دا خو د خاوین دی، و دې کوروالا ته زکات ورکولی شي چې هر څو مالداره خاوین دی، پروا چې د هغه نه لري. او خپل زوم ته زکات ورکولی شي، خپل زوم ته زکات، چې هغه زوم ته تا زکات ورکړي، هغه دې په خپلو بچیانو خرڅه کړي، هېڅ مشکل نشته. او یوه مسله دا ده و خپلې نژور ته هم سړی زکات ورکولی شي. ته کروڑپتی یا اربپتی یې، ستا چې کوم نژور د هغه د غریبه کوره څخه ده، بیا چې د لې ستا سر په کور کې د خو هېڅ اختیار نه لري، دا ټوله دنیا د بابا بلل کېږي یا د خاوند بلل کېږي. صحیح سو د خاوند
دلته که بابا را ولاړ سو د خپل نزور ته زکات ورکوي پروا نه لري ځکه نزور پرې دی ده که څنګه د په کور کې وسیږي تاسو اندازه ولګوئ عزیزانو په دې کې ما یوم نه مدرسه در ښوولې ده نه خانقاه در ښوولې ده نه مسجد در ښوولې نه مې طالبان در ښوولي دي ما ټول هغه در وښول چې د چا پام نسته ورو موږ خو دا کولی سو چې وروره چاندې ټولې کړو ملا دی طالب دی پلانې مدرسه ده اشه سفید پوشه خلک څه چم وکړي ته نه ګورې چې مازدیګر ناوخته راوتلې پټوې پر سر اچولې کې ارزانه سبزي پیدا کړه دا به څه چم کوي صحیح سلو پولیس والا نه دي پولیس ګوره تنخواه 40,000 روپۍ د 50,000 روپۍ د بسیږي نه او پولیس والا ته زکات ورکړه دا زما خبره ده ځکه چې رشوت اخلي راولاړ څه د حلال روپۍ ورکړه ځکه چې دا سړی ظلمونه کوي راولاړ څه بده خبره ده ټیک دی طبیعت به نه مني چې یاره پولیس والا ته زه نور که زه یو بزرګ ته ښه خبره ده خو لیکن که ته پولیس والا ته ورکې که ته اف سي والا ته ورکې یو سړی ماسټر دی یو سړی ډاکټر دی په هغه ملازمت یې ګزاره نه کېږي بچیان یې ډېر دي څه بده خبره نه ده د الله څومره عظیم دربار دی الله دا نه دي ضروري کړي چې ته به ورته وایې چې دا زکات واخله وارې که ورته وروره ستا بچیان ډېر دي زما د خوا به زه یو خیر درسره وکړم ها بیا د مسجد امام دی یاره په 2,000 روپۍ دی غلام کړی دی ما داسې مه کوه بچیان لري کور لري دا امام مه پرېږده د امام بچیان مه پرېږده که دې داسې وکړو چې د امام د خیال ساتئ والله که په ټول ژوند بیا داسې خبره درته وکړي چې پای کې د دین تاوان وي ځکه تا دی داسې امخته کوي چې هغه غریب وي یار د ماښام ګوله ورسېږي که اودس شته که نشته که لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي هغه یې پروا نه لري که ته راولاړ شولې په نشت موړ کوي بیا دا سړی خپل دین نه خرڅوي په دا خبره ډېر غور وکړي صحیح سلو په هیڅ صورت بیا د مسجد طالبان څونه زموږ په مسجدانو کې څونه طالبان شته د افغانستان او مسافر دي د ماښام ګوله نه لري او بیا دا ډېره تاواني خبره ده عزیزانو چې دا موږ چاته زکات ورکو بیا د هغه څه کار اخلو احسان ورباندې کوو احسان ولې راباندې کوې یار دا خو ډېره بده خبره ده نو چې پرېدي سړي ته زکات ورکړې بس هغه سړی د ګرمه خلاصوي خپل ته دې زکات ورکړي دا خپل چې دی هغه به ټول عمر بیا تا ته سترګې لاندې ولاړي صحیح سلو نو دا خو ما تاسو ته وویل چې مطلب چاته زکات خاص کر نژور راواخلي که سړی ډېر مجبور و لاس یې تنګ و پیسې نه جوړېدې و نژور ته زکات ورکړي بیماره و بله صحیح سلو ما انشاءالله العزیز داسې سختې خبرې نه درته کړي چې په هغه کې به ستاسو مطلب دا مسله چې د هغه د دماغ ته نه رسېدلې انشاءالله العزیز بالکل په هر حال کې چې د هغه به رسېدلې